زما پلار زما مور زما خاندان ټول شیعه دي او ما ډېر معلومات وکړي خو د حق لاره مې پیدا کړي. دا 2 کاله کېږي چې زه خپله اوښتې یم، سني سوې یم. بیا دا معلومات خپل د ورور خور سره مې هم شریک کړل، هغوی هم واوښتل، سني سوه. نو اوس زما پلار زما د خاندان په مخ کې، مثلا زما د کورنۍ په مخ کې، خیشان په مخ کې، ټولو په مخ کې ماته همیشه وایي کوم اولاد چې خپل د دین، خپل د قومیت او خپل د مور او پلار نه منکر وي، بېادبي د ډېر معافي، هغه اولاد ارمونې دي. الله اکبر. ډېر ډېر د خورجانې تا ته مبارک وي، ډېر ډېر دې د تا ورور و خور ته مبارک وي. الله دې د تا مور و پلار ته هدایت نصیب کړي. خدای جل وعلا دې استقامت در نصیب کړي. زیاته زیاته مبارکي درته وایم. الحمدلله. اهل بیت دې تا دې اوس، صحابه دې تا دې اوس، رسول الله دې تا ده اوس، قرآن دې تا ده اوس، دین دې تا ده اوس، هیڅ شی دې له لاسه نه دې ورکړي. الحمدلله ووایه، الحمدلله ووایه. اوس به دې له اهل بیت ورسره زیاته مینه وي د پخوا په شکل. اوس یې زیاته مینه ده که د پخوا زیاته مینه وه ورسره؟ لا بلکل. اوس دې څه شی له لاسه ورکړل؟ هیڅ شی دې له لاسه نه دې ورکړي. هماغه اهل بیت دې تا سول، په حقیقي معنا دې تا سول. نو د پلار خبرو ته به دې غوږ نه نیسې ګرانې خورې. الله دې استقامت در نصیب کړي. فقط جواب مه ورسره وایه، تر خپله وسه پورې خفه کومه. نور چې دوی څه درته وایي هغه دې وایي، نور چې درته وایي هم د دغې خور و د دغې خور د ورور و د کورنۍ د ټولو مؤمنانو و مسلمانانو ته د دې ګرانې خور و د دې د ورونو راتګ د اسلام مبارک دین ته چې دوی قبول کړی د الله جل وعلا دې ورته مبارک وګرځوي. او موږ به هم دا دعا درته کوو. زه د رسول الله په حرم کې یم ګرانې خورجانې. الله دې د تا مورجانې ته هم هدایت نصیب کړي. الله دې د تا پلارجان ته هم هدایت نصیب کړي. الله دې د حقیقي دین ته راولي. ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ولا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. په کوم څه کې چې رب درنه خفه کېدل د مور و پلار خبره به دې نه منې. په کوم څه کې چې د پیغمبر علیه السلام درنه خفه کېدل د مور و پلار خبره به دې نه منې. د الله په نافرماني کې به د مور و پلار خبره نه منې. نور په دنیا کې ښه ژوند ورسره وکړه، احترام یې وکړه، ښه اخلاق ورسره وکړه، تر څو متاثره سي. څومره خوند به وکړي ګرانې خورجانې چې د تا په لاسو باندې د تا پلار له تا سره اسلام قبول کړي، د اهل بیت و د صحابه و حقیقي دین قبول کړي. ګرانې خورجانې څومره د خوشحالي ځای به یې د تا دپاره چې د تا مورجانه د اسلام مبارک دین، د اهل بیت و حقیقي دین او عقیده، د صحابه و حقیقي دین او عقیده در سره قبول کړي، څومره د افتخار ځای به دی. په دې لاره کې به تکلیفونه خورجانې در باندې راځي، ازمایښونه به در باندې راځي. هغه وخت در یاد کړه کومو صحابه و چې اسلام قبول کړل د احد په میدان کې و، خو پلار کافر ول، مقابلې ته ورته راغلی و چې رسول الله په شهادت ورسوي. همغه بچانو به د خپلو پلرونو مقابله کوله د رسول الله په مقابله کې. الله اکبر، الله اکبر. زه یوه وړوکې واقعه درته بیان کړم. څنګه؟ کله چې زه واوښتم خپله زما پلار یو میاشت زما سلام الله علیکم. خورجانې صبر به کوې، هېڅ پروا نه کوي. که درنه خفه دي، که درته بدعا کوي، که په مجلسونو کې یو بل قسم خبرې در پسې کوي، کنځلې درته کوي، هېڅ پروا نه کوي، هېڅ پروا نه کوي. په همدغه څه دي الله قبلوي دي ځان دپاره. الله جل وعلا خپل رضا در نصیب کوي. الله جل وعلا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین چې در نصیب کړل او د پاک دین ته راغللې، اوس خو به دغه ازمایښونه در باندې راځي. څوک به یو څه درته وایي، څوک به بل څه درته وایي، څوک به بل څه درته وایي. پټ یې وساته. نورو قریبانو دوستانو ته چې د کله دعوت ورته کوې، پټ دعوت ورته کوه، تر څو پورې چې الله جل وعلا تاسو ته ثابت قدمي در نصیب کوي. صحیح ده؟ زه همیشه کوشش کوم قاري صاحب چې خپل مور و پلار ته ووایم چې مثلا زما مور و پلار د سواد نه لري. زه وایم چې موږ معلومات کړي دي د قرآن لاره، د حق لاره، دا هر څه مثلا موږ ته په ښکاره دي، موږ وینو، موږ ویلی سو.
هغه زما پلار ماته ډېر خوښ کوي، ډېر ښکنځل کوي، وایي نه ته اشتباه لار روانې. کله چې ته وفات سې د شپې مثلا هغه اوله شپه په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا شفاعت نه کوي، ځکه وایي ته خپل مذهب ته وفاداره نه وې. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ګرانې خورجانې په قبر کې د چا شفاعت نه کوي. شفاعت رسول الله په ورځ د قیامت کوي. تاسې کله په توحید په عقیده باندې وفات سي، سبحان الله. ګوره خورجانې د ما دا یو څو خبرو ته زه به دا نور ملګري دوستان دي م راته غوږ سي. ګرانې خورجانې مهرباني کله وخت کې چې الله جل وعلا د توحید عقیده درکړله، د توحید عقیده د څه شي؟ د توحید عقیده. نور تا خپل رب جل وعلا م وګټل، خپل دین آخرت جنت دې م وګټل. الله په قرآن کې درته وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. پلار جان ته دی وایي چې که پلار په شرک مړ شوې الله به دې ابدالابد په جهنم کې غورځوي، ځکه الله جل وعلا شرک نه معاف کوي. تاسو د الله په صفاتو کې، د الله جل وعلا په نومونو کې، د الله جل وعلا په ملک کې، په باچیي کې مو امام علي رضی الله عنه ور شریک کړی ده، امام حسن علیه السلام مو ور شریک کړی ده، امام حسین علیه السلام مو ور شریک کړی ده. حالان کې الله په همدغه قرآن کې درته وایي ان الذين تدعون من دونه ما يملكون. الله جل وعلا قرآن کې وایي تاسو چې وایي له ما نه بغیر نور څوک رابولیه، دوی د قطمیر دغه د خورما مندکه ژڼې خو به پیژنې، دا د خورما په منځ کې چې کومه مندکه وي، د دې خورما باندې یوه نرۍ پرده یا یو نری خط د دې په منځ کې پروت وي. دوی وایي د دغه قدرت هم نه لري. بیا په بل ځای کې الله جل وعلا پسې فرمایي چې په یو ورځ د قیامت به ویوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبیر. قرآن کې الله جل وعلا وایي دغه امام علي رضی الله عنه به شاهدي در باندې وایي چې تاسو ولې زه د الله په ذات کې ورشریک کړی وم، یا الله په صفاتو کې مو ولې ورشریک کړی وم، یا الله جل وعلا په ملک په دې کې چې الله د دې ملک تصرف دا ولایت تکوینیه نه ده، د دې معنا هم دغه ده چې الله جل وعلا امام علي په دې کائناتو کې ورشریک کړی ده. اعوذ بالله. والله که ګرانې خورجانې د ابو جهل دغه عقیده وه، د مکې د کفارو د مشرکینو په خدای قسم که دغه عقیده وه، نو ته الحمدلله اوس توحید دین ته راغلی یې، د الله په وحدانیت باندې د نور زړه مضبوط کړه او قوي کړه. په قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نسته. په قبر کې د رسول الله پوښتنه درنه کیږي. څو پوښتنې؟ درې پوښتنې. رب دې څوک ده؟ خورجانې ما ته به د رب په دنیا کې پیژنو چې د ما ته رب احد ذات ده، واحد ذات ده، صمد ذات ده، لم یلد ولم یولد ذات ده، ولم یکن له کفوا احد ذات ده. د ما ته رب هغه ذات ده چې هغه نه په ذات کې شریک لري، نه په صفاتو کې شریک لري، نه په حکومت کې شریک لري، نه په باچیي کې شریک لري، په یو څه کې شریک نه لري. سبحان الله. دا رب به ما ته پیژنو. قل هو الله احد. ای د ما پیغمبره ووایه د خلقو ته چې د ما رب ایکې یو ده، په ذات کې هم یو ده، په صفاتو کې هم یو ده. ما تا ته رزق څوک راکوي؟ الله. امام علي ما تا ته رزق نشي راکولی. ما تا ته اولاد څوک راکوي؟ الله. ما تا ته اولاد نه رسول الله راکولی سي، نه امام حسن راکولی سي، نه امام حسین رضی الله عنهما د جنت د ځوانانو سرداران، نه ابو بکر راکولی سي، نه عمر راکولی سي، هیڅوک یې نشي راکولی. ما ته د قبر له عذاب نه رسول الله خلاصولی سي، نه مو ابو بکر، نه عمر، نه عثمان، نه علي، نه حسن، نه حسین، نه فاطمه الزهرا، هیڅوک ما ته د قبر له عذاب نشي خلاصولی. د قبر له عذاب به ما ته څوک خلاصوي؟ هغه رب چې ما ته په دنیا کې پیژندلی وي، د هغه په وحدانیت مو ایمان راوړی وي، هغه مو واحد لا شریک ذات منلی وي. بیا به دین ته راځو. دین مو څومره پیژندلی؟ رسول الله مو څومره پیژندلی؟ د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم څومره پیروي مو کړې ده؟ قرآن کې الله جل وعلا وایي ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. الله وایي چا چې د ما او د ما د رسول نافرماني وکړله هغه په ښکاره ګمراهي سره ګمراه شول. نو ته الحمدلله اوس د الله جل وعلا حقیقي پیروي ته خورجانې راغلی یې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي پیروي ته راغلی یې. اوس تا څه شی له لاسه نه دي ورکړي، یوازې تا شرک له لاسه ورکړی ده. الحمدلله.
تا دا عقیده له لاسه ورکړې ده چې له الله نه بغیر بل څوک هم دې ما مدد کولی شي. تاسو ګورئ همدغه پلارجان ته دې ووایئ چې تاسې وایئ یا علي مدد، یا فاطمه مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد. اوس ښه قرآن کې ما او تا ته رب څه راته وایي؟ والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم. ګوره من دونه هاي ضمیر مفرد ده، الله رب العالمین نه بغیر چې وایي تاسو بل څوک رابولئ لا یستطیعون نصرکم، دې تاسو مدد نسی کولی. ګرانې خورجانې علي رضی الله عنه و ارضاه وعليه الصلاة والسلام شیر خدا علي کرار هغه الله ده که الله نه ده؟ هغه الله نه ده. نو رب جل وعلا درته وایي لا یستطیعون نصرکم، ای د ما مؤمنو بندگانو لما نه بغیر بل څوک مو مدد نسی کولی. ولا هم ينصرون او ندي ولا انفسهم ينصرون، ندي خپلو ځانو مدد کولی سي. نو ګرانې خورجانې تا ته د توحید عقیده مبارکه وي، تا ته د الله جل وعلا په وحدانیت باندې ایمان مبارک وي، تا ته د اهل بیت حقیقي مینه او محبت مبارک وي. د چا په خبرو کې به نه راځي، د چا په خبرو پسې به نه کېږي. ما او تا ته دا ټوله دنیا چې له ما او تا راضي سي دا به راته مهمه وي که الله رب العالمین رانه راضي سي دا به مهمه وي، یا الله چې ما او تا نه راضي سي. ځکه ما او تا سره رب د ځمکې په سر هم رب را سره ده، د ځمکې لاندې به هم رب را سره وي، په پل صراط به هم رب را سره وي، په ورځ د آخرت به هم رب را سره وي. نو الله جل وعلا دې تا ته استقامت در نصیب کړي، هیڅ بې صبري مه کوه، هیڅ د دې خبرو په قصو کې رانسې، د چا پروا مه ساته، خپل د رب جل وعلا په توحید په بندګي او په عبادت باندې د منګولې نور هم پسې ټینګې کړه. الله جل وعلا دې استقامت در نصیب کړي. والله قاري صاحب بیخي په دورایي کې پاتې یم او 2-3 میاشتې کېږي چې ما کورس دا هم کړی دی. زما خاوند اروپا کې دی او زه خپل افغانستان کې یم. خاوند مې وایي که مثلا زما کورنۍ زما مور و پلار خبر سي چې ستا کورنۍ ستا مور و پلار شیعه دي نو زما ستا ژوند کول به ډېره مشکله سي. او پلار مې دلته داسې خبرې راته کوي. هېڅ مه مشکله کوه، خاوند ته دې ورته وایه ورته ما الحمدلله د اسلام مبارک دین توحید مې قبول کړی ده، د تا د ما له مور و پلار سره کار نشته، د ما او تا خپل ژوند او زندګي ده، د بل چا په خبرو پسې ورته مه ګرځه، مه د ما په مور و پلار پسې ګرځه، مه د ما په ژوند او زندګي پسې ګرځه. ورته د الله بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدیجة الکبرا رضی الله عنها قصه ورته وکړه او یا یو ورځ خپرونې ته راوړه چې زه بیا پوهه کړم انشاءالله که کله وخت کې امکان وي چې زه خبرې ورسره وکړم. د خدیجة الکبرا رضی الله عنها پلار او مور څوک وو؟ بیخي مسلمان نه وو، مشرکین وو. د نورو صحابیاتو د سوده رضی الله عنها، د ام سلمې رضی الله عنها والدین څوک وو؟ د اکثریت امهات المؤمنینو والدین مشرکین تیر سوي دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح ورسره کړی ده. الله هغه مؤمنان بیبیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین اسلامي نصیب سول. رب العالمین جل وعلا د ټول امت مورانې جوړې کړلې. خبره پوهېږې ګرانې خورې؟ بله او خبرې داسې خبرې ورته ولا تزر وازرة وزر اخرى، د ما د مور و پلار ګناه په ما باندې ولې راغورځویه؟ نه نه، همدغه کس ته ووایاسته، همدغسې قناعت ورکړي، الله دې د خوشحالي ژوند درکړي، الله جل وعلا دې همدغه د تا خاوند ته توفیق ورنصیب کړي چې تا خوشحاله وساتي او د تا زړه ورسره مطمئن سي او خدای جل وعلا دې خوشحالي ژوند او زندګي در نصیب کړي. صحیح ده؟ امین سم امین. مننه قاري صاحب. بله زه څو ځلې خپل د پلار مخ هم کله چې ما ته ویل چې مثلا ته زما په نامه نه یادېږي یا ته خپل نیکه او پلار ته وګوره چې هغوی په کوم مذهب کې دی ټول یې واوښتلی، نو ما ورته ویل چې په هغه دنیا کې په قبر کې نه نیکه زما جواب ورکوي او نه پلار زما جواب ورکوي، زه خپل جواب ورکوم. دا ګوریا ګرانې خورجانې دا د تا خبره چې د تا پلار درته کړې ده دا د مکې کفارو هم خپلو بچیانو ته کوله چې چا به اسلام قبول کړل. ګوره څه وایي قرآن کې رب العالمین وایي وإذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، کله چې به دوی ته وویلی شو چې تاسې پیروي وکړئ د قرآن چې الله را نازل کړی ده، دوی به څه جواب ورکول؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، مو خو د مور و پلار پیروي کوو، د ما پلار چې څه کول زه به هغه کوم، د ما نیکه چې څه کول زه به هغه کوم.
دا خبره د مکې کفارو هغه بچانو ته کوله چې هغوی اسلام قبول کړی و، هغوی د اسلام مبارک دین منلی و. نو خورجانې دا خبرې به طبیعي خبره ده، دا به درته کېږي. الحمدلله ته هغه دین ته راغلی یې چې هغه 2 میلیارده مسلمانان لري، هغه یو وړوکی قوم نه ده، نه د یو وطن خلق دي، 1.5 میلیارد نه زیات مسلمانان دي، رسول الله امتیان، پیروان، محدثین، علما، فقها، صحابه، تابعین، اهل بیت، تابعین لري. الحمدلله د خو داسې نه ده یعنې چې ته اوس لمر ته لاس ونیسې چې لمر نسته، ته یو داسې دین ته راغلی یې چې هغه حقیقي دین دی رب العالمین جل وعلا ده. الله دې تاسو ته استقامت در نصیب کړي. آمین. مننه قاضي صاحب. نو مزاحم کېږم نه، مننه ستاسو د معلومات